السلام علیکم ورحمت الله. څنګه کولی شو چې په یو موبایل کې دوه واتساپ وکاروو یا دوه ایموګانې وکاروو یا دوه دانې نور اپلیکیشنونه وکاروو؟ د دې لپاره د خپل موبایل سیټینګ ته ورشئ. سیټینګ دلته سرچ کئ کلاونر هم چې سرچ که اپ کلاونر به راشي. اپ کلاونر چې کله راغی دلته تاسو ته ښکاري ما ایمو واتساپ چې دي دا ډبل کړي دي، یعنی کاپي اپلیکیشن یې مې راته انسټال شوی دی. نو ما هغه بنده کړله بیرته. اوس لکه زه غواړم چې واتساپ خو ما تیار ان کړی، غواړم چې میسنجر دوه دانې وکارومه. ما د پخوا څخه واتساپ دوه دانې ان کړي دي. مثلا که دا بند کړم نو ختمیږي زما بل یو واتساپ. دلته مثلا غواړم د یو دانه بل هم تاسو ته عملي وښیم. مثلا غواړم د ایمو دوه دانې وکارومه زه، نو دا کلاون اپ باندې به دلته کلیک وکړم، دا اپشن به آن شي. یوه دانه ایمو دا ده او یوه دانه ایمو دا ده، دوه دانې شوې ایموګانې. کولی شئ دې کې بله ایمو جوړه کړئ. نو په دغې طریقه باندې موږ او تاسو فیسبوک او ایمو واتساپ او میسنجر او دغه شیان ډبل کارولی شو. السلام علیکم ورحمت الله.